الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتمنى الله تبارك وتعالى مونږه تاسو باندې ډیر زیات احسانات او ډیر انعامات کړي دي او هغه ټول احسانات او انعاماتو کې د ټولو نه لوی احسان چې الله تبارک وتعالى کوم په مونږ او تاسو باندې کړی دی نو هغه مونږ تاسو ته د ایمان یو عظیم دولت نصیب کړی دی اوس په دې باندې ځان پوهه کول پکار دی چې دا اعتکاف د څه شي د دې اعتکاف هغه بنیادی مقصد څه دی او د دې روزي هغه بنیادی مقصد څه دی صباح الخير سره ماشاءالله شلم روزه ده نو اعتکاف په خلک کې نو اعتکاف عین کاف او فا پیچ وته مونږ وو دی عکف ځان باندول دا د خپل معنی را چې اوسنۍ د دنیا د کارونو نه ځان را جدا کی او په جمعات کې ځان بند کی او د الله په عبادت کې چې کوم نه دې مشغولې دا الله سره دې راشي او دې الله تبارک وتعالى لور کی جمعات تراشي تر اوسه مې روزي نسلي تراویح مې کولې دا الله سره دې رومبای چې کوم نه رحمت او بیا الله سره دې مغفرت او د اخیری لسره دې الله پاک نو بس عالم ستا په در کې بالکل پرې وتم او دا اخیرنه لسره دي چې کوم دینو دا بعضی فقها خو لیکي دا فرض کفایه دي لکه څنګه جنازه فرض کفایه ده چې د محلې نه به یو سړی ور خامخا کوي ټول محله کې نشي کېناسته اعتکاف د ګرانه ده یا جمعات کې بځایني پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم وی د جمعات دوه حیثیت دي دوه یو د دې د ظاهري ډانچه ده چې د دې د خختې او د ګټې د شګې د سیمټو د هر څه ول راړل او جمعات جوړول دې باندې الله تبارک وتعالى خوشاليږي دویم د دې اعمال باندې آبادول چې دې کې به موس کیږي دې کې به تعلیم کیږي دې کې به ذکر کیږي دې کې به صفائی دا ټول دې کې به اعتکاف کیږي اوس اعتکاف چې کوم نه دا غیر لپاره دا څه څو ډیر شرایط هم نشته خو که خو لیکي نابالغه ماشوم اعتکاف کولای شي خو د جمعات په آداب او په دې څه باندې چې پويږي لکه دا واړه موږ جمعات تراولو نو وايي واړه بولو کې متیادو کې لوی بولو کې بللا کسی مسی پکې راشي پیغمبر علیه السلام وی واړه به جمعات ته نه راولي ها خو چې دومره ماشومي چې هغه د جمعات په آداب باندې پويږي نو هغه اعتکاف تم سره ممکن ولې شي او ممکن است شي نو یو سړی بدلته کې یا دوه یا درې هر څوره ملګری شي الله دې غیله جزای خیر ورکړي مونږه تاسو مالی ولا به وتا دواګانې کو نو چې زمانه مسوره سکیږي ورازوبه کې نو سره باقاعده دا غي په خیال ساتو دا غي د پښمنی دا غي د روزمه په شریکه به مونږه تاسو دا سړی به قدرمند او عزتمن غړو چې دا مونږه غاړه چې کوم نو الله تبارک وتعالى تخلاص کړو دې باقاعده راغی جمعات کې کېناست سبا که خیری چې کوم نه نو روزمات بعد د معتکف او د څوک چې اعتکاف کوون کړي دی په دغه اعتکاف په ځای کې دنه به چې کوم نه د روزمات کوي مدغه نو بیا د اعتکاف شروع شي کور کې چې کوم نه زنانه دی هغه ویل چې مونږ هم اعتکاف کوو نو د زنانه د پرده لازمي ده که خاوند ژوند دی او دا خاون نه بچ کم نه ورزي او باقاعده تاسو پکې کوي چې زه اعتکاف تکینم استا اجازه شته او کنه
ځکه چې دا ښځه په اوسېدو کې او په شپه تېرولو کې دا د سړي تابع ده. که تاسو خیال کړئ که نه نو اکثر داسې وشي یو سړی د نوکرۍ نه راشي نو موږ ورته وو چوټي د څو ورځې ده؟ دا به ورته شېر زمان خان چاني ویلې چې چوټي د څو شپې ده؟ ورځ د ورځې حسابېږي دا سړی دی. او نه وي چې کله پلار کره شپوله ورشي یا زنانه که زړه هم شي که نه نو وایي زه پلار کره 3 شپو له تللی وم. دا نه وایي چې زه 3 شپو له او 3 ورځو له تللی وم. یا دا هغې نه دي ویلي چې زه پلار کره 3 ورځو له تللی وم وایي شپې دې کوم ځای کولې یا چې شپو له تللی یم دا ورځې دې کوم ځای تېرولې. نه د دې شپه معتبر ده. ان اعتکاف کې د شپې دا ویښه پاتې کېدل که چېرته دې ورته ومي نو دله الله اجر ورکوي. دا نه ځکه د اعتکاف په خپله عبادت دی خو د اعتکاف بیا ښکلی کول دي. نو دا به ځي او دا به باقاعده د خپل خاوند نه تپوس کوي چېرې ځي زه اعتکاف ته کښېنم نو که هغه اجازت ورنکړو دا بیا بد دا د دې عبادت دی که نه د هغه خیال ساتل دا عبادت دی که نه هغه ورته وایي اعتکاف ته مه کښېنه نو بد دا هم عبادت دی. دا خبره ومنله. دعا به وکړو چې الله تبارک وتعالی مونږ تاسو له دا کومې روژې مونږ نیسي دا قبولې منظورې کړي. الله تبارک وتعالی مونږ تاسو معاف کړي. الله تبارک وتعالی مونږ تاسو دلته دا کوم مالکان اعتکاف کوي ځوانان کوي بوډاګان کوي هر څوک کوي الله دې ورته اسانه کړي. او دا کومې روژې پاتې دي دا دې مونږ تاسو باندې الله په خیر سره په خوشحالو سره په برکتونو سره الله تبارک وتعالی سر ته الله تبارک وتعالی دې مونږ تاسو د ځوانانو په ځوانو کې برکتونه خیرونه واچي. الله دا جماعت آباد کی. الله تبارک وتعالی مونږ تاسو معاف کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.